أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. مخکې الله پاک د حضرت ابراهیم علیه السلام، د حضرت ایوب او د حضرت لوط علیه السلام بیان وکړ. وس الله پاک د حضرت ایوب علیه السلام واقعه بیانوي. چې ایوب علیه السلام له الله پاک ډیر مال او ډیره فراخي ورکړي. تفاسیر لیکلي دي چې په بایبل کې د دې پورا یو باب دی. حضرت ایوب علیہ السلام پورا واقعہ او قصہ بیان شوی. چې د ایوب علیہ السلام و زامن او 3 لوریانی او دا ټول ځواني تر ورسېدو او ایوب علیہ السلام دوله ودونه وکړو او مال د انتهایی سیواو. هغه کې لیکلي دي چې 3000 اوخان وددا 2000 غړي بيزيوي د سره 1500 خپلبه غوایان د سره او هر ټیم به لنګر هغه چلیدو دی ګنا خوراکونه دا به پخېدو میلمانه به تلو راتلو او د به هغه ته دعوت په ول ورکړ. یو موقع په د پزړه کې دا راغلو چې زمانه مالدار بل څوک نشته او یا وی چې د یو پیر روانو د ډیره تادی و او یو مظلوم د تخپل مظلومیت د هغه بیان وکړو او د دنه مدد طلب په د باندې تادی و نو د هغه د مدد په مدد کې تعاون ونکو د اطلاع او بل وجدالی کی چې یو پیر د خپل کور والته وی چې یو بزاله لکه یو دا پخه کوي مالته راوړې په خپل او عام عدد دا چې د اول د گاونډیانو خیال ساتو داغو تاسو په کو په دغه وخت باندې د گاونډیان داتیر شو. بهر حال هر څه واقعا چې واقع الله پاک په د باندې خپل ازمیخ او امتحان راوست. ځکه الله پاک ته د خپل بنده عجزي ډیره خوښه معمولی قدرې ناز یا فخر دا الله پاک ته د خپل بنده خوښه. نو الله پاک په حضرت ایوب علیه السلام باندې ازمیخ او امتحان راوست. نو په یو ځګي کې رددا بچی دا ټول وو او هغه آبادی راتاو شو. رددا ټول بچی دا ټول مړ شو. صرف د بیبي وا د حضرت یوسف علیه السلام نو صیب چې دا هغه نوم رحمت بیبي دا مفسرینو لیکل او د یوسف علیه السلام کم زوی چې وو چې دایلور و دا هغه نوم افراثیم لیکل شي. دا انتهایی ډیر زیاته نیکا او ډیره وفادار زنانه. نو په ایوب علیه السلام چې دا بیماری راغله تکلیف دارورو سیوا کېدو بچی دا ټول مړ شو لوریانې دا مړې شوې
په د باندې په یو ټیم باندې انتهایی لوی غم راغی. دغه شانتی ردا هغه مال سره ډیر غم د وجینا د سره چې کم نوکران او غلامان دا و هغه ته چې په دې بزو وسکو مده تاسو په خپل استعمال کراول سهغو اغستو سبهر خلقو د مقینا غلطه فائدہ او چتکړه او هغه هر صد دنه لاړ. د داسي یو حالت ته ورسېدو چې رده پکور کې به د ټیم د ډوډۍ تنظیم او خرچه نه کله چې د انسان سره مال او دغه شان عہده یا د دنیا نور څه سیوای نو کله چا فرشتہ را کی او کنو خو خلق د لری لری نه رشته را کګي یاره وای د زمون په یو رشته کې کیږي دا زمونږ خپل او چې کله سړی کمزور شي نو بیا ته هغه خپلوان هم ورو لاس هغه وباس ددن ټول خلق په سیټ باندې شو صرف د بیبي دار د سره پاتې شو زکه د کار روزګار نو د نور سنو دی بیبي به خدمت کوو بیا چې د خرچي تنظیم نه کېدو نو د بیبي بتلا او بهر به په کورونو وغیرہ کې کار روزګار کو او په هغه به څه خرچه پیدا کوله د خپل خاون له به هم راوړه او په خپل به هم هغه خرچه په ځان باندې لګوله. یو مقدس راغلا چې دا یو پیر را روانه او په لار کې خلک را جمع شي. یو ډاکټر هغه علاجونه کول د خلکو یعنی بناوټي ډاکټر جوړ شي او علاج به ډیر کار هم کوو. نو دا بیبي وته ودرېدا نو ردی سره خو هم د خپل خاون انتهایی غم نو دی ورته وی چې حکیم صاحب دغه شان زمنګ په کور کې هم بیماری ده کستا سره دي چې دوايي چې تمال راکې خو اول دا خبره واوره چې زما سره د خرچي پیسې نشته د دوايي پیسې نشته. هغه ورته چې بالکل ستانون سره نو دی و تخپل نوم ویل وی د خاوند دي سلام دی نو هغه ورته ویل چې ایو او دغه بناوټي ډاکټر حکیم چې وو د شیطان او بس یو مجمع قائم کړیو دې ته وی چې ټیک ته پیسې خو زستانه نه علمه خو ته یو خبره کړه او خاوند ته ودی وی چې هغه دا وی چې کله دا دوايي استعمال کی نو هغه به وی چې حکیم مال شفا را دې ورته وی چې صحیح ده چې کله کور ته تلی دا دوايي وړي دا حضرت ایوب علی السلام ته ویل دي چې دا دوايي مې سراوړه او پیسې را سره نوي خو ډاکټر حکیم را ته دا خبره وکړه چې تدته به وي چې دا دوايي چې کله دی اوخري نو دی به وي چې شفا مال ډاکټر را ایوب علی السلام په دې باندې انتهایی غوسه شو او دې ته وی چې د شیطان دومره جرأت وشو چې ایوب هغه دوکه کی او هغه په نقصان کې مبتلا کی او تا ولې دا هغه نه داسې دوايي راوړه په دې شم نو هغه ته قسم وکړ چې کزه خشما نو تا بسل کوړي واه یعنی سلختی دا بتا واه تعالی به سزا ده او په دغه ټیم خدای د پاسې دو نه کې ناستو نو دی بالکل په بیمار نوردن چې کله ټول خلق لاس وینځل او دغه شانتي یوازې پاتې شو او تکلیف ددا داسې حد تر ورسید چې رده جبی ته هم تکلیف هغه شروع شو په دغه ټیم کې ترسو پوری چې رده په بدن باندې تکلیف وو نو د هغه برداشت وکاو زکه چې په دغه حالت کې به هم د الله پاک شکر ادا کو او ذکر او اذکار دا به جاری سات چې کله جبی ته تکلیف را رسیدو نو د بیا الله پاک ته فریاد
رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. چې ایوب علیہ السلام الله پاک ته आवाज وکړو، یعنی دعای د الله پاک نه وغوښته، خپل فریاد الله پاک ته وکړو چې اے رب زما یقینا ما تر رسیدلې ده تکلیف، بیماری ما تر رسیدلې ده، وانت ارحم الراحمین، او ته د ټولو رحم کوونکو نه زیات رحم کوونکی. نو خپل دغه عجزی او دغه دعا الله پاک ته حضرت ایوب علیہ السلام پیش کړ چې الله پاکه مال اولاد هر څه دې رانه واغستو، بدن ته می تکلیف دا راورسید، او چې وس داسې تکلیف چې هغه ستا د ذکر و اذکار او ستا د شکر نه ما وباسي، خدای پاک ردی تکلیف برداشت په ما کې نشته. خدای ته اوس خپل رحم او مهرباني وکړه. نو الله پاک د حضرت ایوب علیه السلام دغه دعا دا قبول کړه، او الله پاک فرمایي فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. پس قبول کړه مونږه دعا ددا، فكشفنا پس لری کو مونږه ما هغه سبه چې د تر رسیدلو من ضر د تکلیف، دته چې کم تکلیف او کم بیماری رسیدلی وا الله پاک وای هغه ته مونږ لری. او په سورې صاد کې الله پاک فرمایي چې حضرت ایوب علیہ السلام ته منګوي اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، چې په دې خپل ازمکه باندې په دې خپل خپه باندې د ازمکه اوها، نو چې د دې ازمکه لخبره واچوله، نو الله پاک وای د دې نمونګه یو چینا د اوبو جاری کړ. هذا مغتسل بارد وشراب، د دې نه یخي اوبا الله پاک راويستي، او د الله پاک وی چې په دې باندې غسل هم وکا او اوبا وسکو، چې کم ظاهری بیماری او تکلیف ته ستا بدن هغه به د غسل په ذریعہ باندې الله پاک ستانه ختم، کم چې دنه تا تکلیف او بیماری دا هغه به د سکلو په ذریعہ الله پاک ختم. نو الله پاک وای چې د دعا مونږه قبول کړه او ردره دغه تکلیف مونږه لري. وآتیناه اهله ومثلهم معهم، او ورکو مونږه دتا اهل ددا، ومثلهم معهم او په مثل ددې نور هم ددې سره. وس علما په دې کې دوه اقوال ذکر کړ، چې یو دا چې الله پاک دته ردغه اولاد چې کوم هغه الله پاک دوباره راځوندي، او د دې امر نور اولاد او مال ولهم الله پاک ورکړ، یعنی وزامن ددانو الله پاک ولا دغه وانه زامن راځوندي، او وزامن ولا نور ورکړ. دغه شان درې لوريانې وینو دغه هم الله راځوندي کړی، او نور ولا الله درې لوريانې. او دویم قول دا ذکر کوي چې الله پاک دلا نور د دغینا زیاد اولاد ورکو، یعنی و زامن د دونو الله ولا سوال زامن ورکو، درې لوريانې وی نو الله پاک ولا شپږ لوريانې ورکو. او دغه شان د هغه کمال چې وو هغه وته هم الله پاک را واپس کو، دا غینا نور سوا مال ولا الله پاک ورکو. نو الله پاک فرمای رحمتا من عندنا، د وجه د رحمت د طرف زمون چې دا هر څه ول من ورکو د صد پاره و ذکر للعابدین.
ای جعلناه عبرة للعابدین چې دا منګه دا واقعه د حضرت ایوب علیه السلام دا منګه وګرځوله یو عبرت د پاره د عبادت کول چې ګوره ایوب علیه السلام د الله پاک یو پیغمبر وو او الله پاک ته ډیر زیات نږدې وو او د الله پاک په هغه بندګانو کې او چې کم الله پاک چاڼ کړی دي خاص کړی دي د خپل ځان د پاره او الله پاک د حضرت ایوب علیه السلام تعریف په خپل باندې کړی دی صفات بیان کړی دی انا وجدناه صابرا چې مونږ د ډیر صبر کوونکې اوموندو نو انسان د سوچ او فکر د دې نه کوي چې کله چاته څه تکلیف ورسی نو د دې خامخا دا نه وي چې د دې انسان نه ګناه شوی دی د هغې په وجه باندې دته تکلیف رسي بلکې د الله پاک د طرف نه کله انسان ته تکلیف او یو مصیبت د دې دپاره هم رسی چې الله پاک د درجات بلندای او په عمل سره دومره درجه نه بلندیږي نه اوچتیږي څومره چې په تکلیف برداشت کېدو باندې په صبر کولو باندې د انسان درجات الله پاک بلندای او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک هم دی چې د ټولو نه زیات ازمیخ دا پیغمبرانو ته راځي نو د تکلیف او د مصیبت رسیدو خامخا وجه دا نه چې د انسان نه خامخا څه غلطي یا ګناه شوی د هغې په وجه دته تکلیف رسي بلکې کله الله پاک د انسان درجات بلندی دله یو مرتبه ورکوي او هغې مرتبې او درجې ته د عمل په وجه نشي رسېدلی نو الله پاک په ده باندې داسې تکالیف او داسې حالات راولي چې دی په هغې باندې صبر وکړي د هغې په وجه الله پاک هغه درجاتو ته ورسوي دویم دا چې الله پاک فرمایي وذکرا للعابدین په دې کې نصیحت ته عبرت ته د پاره د عبادت کوونکو چې څومره د الله پاک بندگان دي هغه هم په دې باندې سوچ او فکر وکړي چې ګوره د صبر په وجه باندې الله پاک هغه نعمت په دنیا کې انسان ته واپس خپل پیغمبر ته په دنیا کې هغه نعمتونه واپس نو زمونږ د پاره هم دا تعلیم دی که په موږ باندې داسې تکلیف راشي داسې حالت راشي نو موږ به هم د صبر او د استقامت نه کار اخلو نو که موږ هم صبر او استقامت وکړو نو الله پاک په موږ لاره دې نه ډېر ښه بدله راکړي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او که موږ ناشکري وکړو او صبر ونکړو نو د الله پاک مونږ هیڅ هم نشو کولی خو صرف موږ به محرومه پاتې شو او دویم دا چې موږ دې داسې نه وایو که په موږ باندې یو حالت داسې راشي ګوره زه خو مونځ هم کومه اودس هم کومه تلاوتونه هم کومه د جومات په مخ کې صف کې ولاړ یمه 24 غنټې مې تسبیح په لاس کې مسواک مې مخ کې ښودی پنسې مې بډو ته را رسولي او بیا هم ته ګوره دا نور خلک داسې ګرځي ښه خوشحاله په ما باندې دا تکلیفونه او دا جو یوازې ځئ نه دا سوچ د انسان نه کوي انسان دې ته سوچ وکړي چې ګوره زه خو ټیک ته چې د الله پاک د احکاماتو موافق کوشش کوم چې هغه پورا کړم خو بیا هم د خدای بندۍ ما ګناهګار یم ډېر زیات بیا هم زمانه ډېر خطایانې او ډېرې نافرمانیانې کېږي زمانه د الله پاک ډېر زیات نږدې او مقرب بندگان چې هغه انبیاو
او الله پاک په خپل بندګانو کې خاص کړي و هغه او هغه د ګناهونو نه پاک او معصومین ور په هغه باندې تکلیفونه راغلي دي نو زه څه شي مګه په ما باندې راغی سي چلته او په ما به څه تکلیف راځي په ما باندې به میاش یا ورځ یا هفته یا چرته کال تکلیف راشي د ایوب علیه السلام په بارکه علما لیکي چې تقریبا دا 13 یا 18 سال په حضرت ایوب علیه السلام باندې دا امتحان او هغه پدې کې د الله پاک ذکر او اذکار او شکر بیا هم ادا کړ او الله پاک ته خپل فریاد قدر نه دی کړ خو چې کله فریاد داسې حالت ته د هغه تکلیف را رسیدو چې د الله پاک د ذکر او اذکار نه هغه بندې دو نو الله پاک ته خپل فریاد وکړي چې خدای پاکا داسې حالت را باندې را مولې چې زستا د ذکر او اذکار نه هغه محروم پاتې شم او د هغه طاقت په ما کې پاتې نشي یو زمون حالت ته چې موږ په معمولی بانو باندې د خدای پاک په احکاماتو کې غفلت هغه کو بهر چې ګرځو نو خبره بدو یو ماشوم یو په یو لاس کې راغستې بل یو په بل او کور ته چرته سودا شي نو دوه لاسونه زمونږ دومره ډکی چې د هغه د وزن د برداشت وجنه زمونږ لا وسره هم ټیټای دا کولای شو چې کله جمعه ته راشو نو بیا په ولاړې مونږ نشو بیا مونږ په ناستې هم وایو مونږ نشو کولای کورسۍ او په کورسو کې هم بیا خیال کو چې کما خط کورسۍ چې هغه ز پاغه کېنم او پاغه کې هم زمونږه سستی بیا دومره چې د صف خیال او لحاظ هم نساس یو خو زمونږ داسې حالت نو الله پاک فرمایي چې نا وذکر للعابدین پدې کې عبرت نصیحت د عبادت کوونکو د پاره چې هر انسان الله پاک کوئی زما هر بنده چې هغه زما عبادت کوي نو هغه چرته کې پزړه کې دا سوچ او فکر ولي په انسان باندې هر قسمه حالت راځي خدای به صبر کوي په دې باندې او صبر چې کله لفظ د صبر ذکر کیږي نو هغه په دریو طریقو باندې صبر علی الطاعت چې د کم نیک اعمال کوي نو پدې باندې به صبر کوي د خپل اعمال او د خپل جدوجہد د بجاری ساتي صبر علی المعصیه عن المعصیه د ګنا نه بده ځان صبر د تب ډیر موقع داسې راځي چې د په یو ګنا کې مبتلا شي خدای به کوشش کوي د هغې نه بزان صبر د هغې ګنا د کارونو نه د هغې نه بزان لري ساتي کله خو د انسان داسې حالت جوړ شي چې د ګناه د پاره هغه کوشش کوي چې د لری نه د لری زګینا هغه یو ګناه ته راجم شي او هغه ته حاضر شي نو الله پاک دې د داسې محفلونو او زګونو موږ په امان او زموږ د محله هم الله پاک د داسې حالاتو او د داسې قسمه خلقو دراجم کېدون په امان او کم خلک چې داسې قسمه حالات او داسې قسمه ماحول دلته جوړي الله پاک دې هغه ته د نیک عمل توفیق نصیب او کنه کیږي نو الله پاک دې د هغه مخنیوي په خپل باندې وکړي دریم قسم صبر علی المصیبت چې دته یو تکلیف یو مصیبت ورسی نو دیبا په هغه باندې هم صبر نو کله چې انسان په دې دریوانو حالاتو باندې صبر کون کې جوړ شي نو د الله پاک صبر کون کې بندا شمارل کی او کله چې داسې نه نو دته په کامله طریقه صبر کون کې نشو الله پاک دې موږ د خپل دغه صبر کون کو بندګانو نه وکړي وایوب او یاد کا حضرت ایوب علیہ السلام اذ نادى ربه معنی دا کله چې आवाज وکړو خپل رب ته مراد دی دعا ده
کله چې دعا وغوښته د رب خپلنا انی مسنی الضر یقینا را رسیدلی د ماته بیماری وانت ارحم الراحمین او تزیات رحم کون کئی د ټول رحم کون کنا فاستجبنا له پس دعا قبول کلمونگا دادا فکشفنا پس لرکو مونگا ما هغسا بیهی چدتو من ضر ستکلیف وآتیناه اهله او ورکو مونگا دتا اهل دادا ومثلهم معهم او پشان ددو نور ددو سرا رحمتا من عندنا دا وجد رحمت زمنا وذكرى او نصيحت للعابدين دا پارا دا عبادت کونکو یعنی عبرت تے پدی کے دا واقعات دا منگا عبرت گرزولے دے دا پارا دا عبادت کونکو کم چی دا حضرت ایوب علیہ السلام پبارکی مشہوری دی چی چنجی پکی وشو داشے وشو چنجی بارتاوی دو او بیا باغرا غستو پاغا زخم بای خودو دا تولی اسی بیهودا دا زان جوڑی شیخ اللہ پاک خپل محبوبین چرتا هم دا صحت نرسی چی هغو دا خلقو پا نظرونو کے سپک او ذلیلش امتحان پر آولی پاگی کے ہی شک خدا سے امتحان چی پاگی کے داغو احانت او ذلت وی دا سی اللہ پاک پا خپل محبوبین چرتا نرسی و اسماعیل او یادک واقع دا اسماعیل علیہ السلام و ادریس او دا حضرت ادریس علیہ السلام و ذل کفل او دا حضرت ذل کفل علیہ السلام ذل کفل دا دی پیغمبر خپل منلر دا کنیت مشهور شعر پدی با دا پا بارکی علماء لکی چی دے پیغمبر و او کدے دا اللہ پاک یو نیک ولی او صالحہ بندو امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکلی دی چی دے دا انبیاء پا لسٹ کی اللہ پاک بیان کھڑے نوردین دا معلومی گی چی دے ہم دا اللہ پاک پیغمبر او رسول امام تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ پخپل سند سرا دا حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے نقل کری چی حضرت یسع علیہ السلام چی دا حغا ذکر پا قرآن مجید کی دے سورہ انعام وإسماعيل واليسع ويونس ولوط حضرت یسع علیہ السلام چی کلا بڑاوالی تورسید او کمزور شو نو دا اراده وکړه چې د خپل ځان د پاره د یو خلیفہ جانشین مقرر کی چې رده دا ذمہواریانې د دې خیال کړ نو د خپل جانشین را جمع کړ او هغه ته دا اعلان وکړو چې ز خپل یو کس داسې مقرروما چې هغه دا ذمہواریانې دا فرایض سره انجام کړي خودري شرایط د هغه د پاره مقرر یو شرط دا مقرر کو چې هغه سړی به دا ذمہواری سنبالي چې هغه ټول عمر روزه نیسي
او دویم شرط به پکې دی چې هغه ټوله شپه عبادت کوي او دریم شرط دا دی چې هغه به په زندګۍ کې هیڅ چرته غوسه نه کوي نو پدو کې یو ګمنام کس چې هغه داسې چا پیژندونو او خلقو په نظر کې کمزور او سپک ګڼل کېږي هغه پاسې چې دا شرایط دا په ما کې شته نو غالبا وای په دغه ورځ باندې حضرت یسوع علیه السلام فیصله ونکړه کې دې شي چې ردا خیال او اراده دا و چې ردی سړی دا خبره دا صحیح ده په دویم ورځ باندې د بیا دغه شانتي کسان راوغوښتو او دغه اعلان وکړو او دغه درې وانه شرایط بیا په هغه کې مقرر نو هیڅ څوک مخې ته دراتلو په هغې کې نه په غیر د دغې کس نه چې بیا هم دی راپاڅېد نو حضرت یسوع علیه السلام د خپل خلیفه او جانشین مقرر کله چې دته دا ذمہواری وسپارلی شوه نو یو طرف ته حضرت یسوع علیه السلام دته ذمہواری وسپارله بل طرف ته شیطان خپل ټول کسان را جمع کړو او پاغو کې اعلان وکړو چې په هر صورت باندې په هر طریقه باندې خدا سړی به اوس په دې خپل وعدو کې دروغجن کول پکار چې د خلاف ورزي وکړه دی هغه ټول ورته وی چې په د باندې مونږ ډیر کوشش کړی دی لیکن مونږ په دې کې کامیاب شوي نه او مونږ د دې سړی نه نور قلار شو شیطان وی چې خاطا سو ټول دستبردار شوی ای نو دغه ابلیس په خپل باندې دا ذمہواری په خپل سر باندې واغست او دوی ته وی چې تاسو اوس ګورئ چې زه په ست طریقه باندې په دې کې کامیابی مومم نو اول کوشش دا وکړو چې دا وی چې زه ټول شپه د عبادت کو نو رده د خوب ټیم د شپې په د ورځې په غرمه کې لک ټیم به د خوب به کو چې هغه ته قیلوله ویل کېږي قیلوله د غرمې خوب ته ویل کېږي قیلوله به کوله نو شیطان ولګي د دغه ټیم د خوب د خرابېدو کوشش شروع کو چې دا خوب ونه کی نو د شپې په عبادت کې بدته رکاوټ جوړ شي نو چې کله ماسپخین د خوب ټیم نو راغی وری وړه او د تیزان ډیر د مظلوم په جامه کې پیش کو چې زما د خاندان خلق هغه زمانہ زما مال او هر څه غستري په ما باندې ظلم زیاته کړی دی او تاسو زما په حق کې وس دغه فیصله او د هغونه زما مال داواله نو دا خبره دومره اوږده چې ردا د غرمې د خوب د ټیمې ختم هغه ورته وی چې صحیح ده خو چې سبا کله د عدالت ټیم ولګي او فیصله کیږي نو تبه حاضر شي او زبستا د کسان راو غوړم دا فیصله به منغو دو ورته وی صحیح دیتی لا کله چې عدالت ټیم ولګیدو نو دا شیطان دې حاضر نشو او دا انتظار کو د دې خبرې چې هغه کمزور او مظلوم سړی هغه برازي چې دا هغه سره مال وس کړي او دا هغه فیصله به منګه کړ ډیرانه چې کله ماسپخین د خوب ټیم بیا راغی او د کله سملاستو نو شیطان بیا را ورسید او دروازه یې وډبوله د بیا आवाज وکړو چې څوک یې هغه ورته زاغه کمزورې سړی ما نو دا ورته وی د خدای بنده ما ته نه ویلي چې تبه د سحر په ټیم کې راشي کم چې د عدالت ټیم او مونږ بس تا فیصله وکړو وی بالکل جی خو زما داسې مکار او داسې چالاک دشمنان دي چې کله هغه دې خبرې نه خبر شو چې د فیصله دته وړي ده او دی به په حق کې فیصله کوي نو هغه زما خبره اومنه چې کله د عدالت ټیم ختم شو نو هغه زمانه بیا انکار وکړو نو زه مجبور کړم چې زه به تاسو بیا
نو دا ورته وی چې زه صحیح ده سبا به بیا ته د عدالت په ټایم کې راشي دا فیصله به موږ کوو چې کله سبا بیا ټایم شو نو دی بیا حاضر نشو نو حضرت ذوالکفل علیه السلام د دې کسانو ته وی خپل کسانو ته چې کداسي یو کس راغی نو دی به تاسو پرېږدئ نو دی چې کله راغی او دروازې ته یې ځان رسو نو هغو دی نه پرېښود نو دی خو شیطان و صرف ځان د انسان شکل اختیار کړو د کوشش وکړو د روشندان په طرف باندې دی دننه کمرې ته واغوښتو او دروازه یې ورته وډبوله او هغه یې رایخته نو دی پې پوه شو چې دا شیطان ده ته یې وي چې تا ته ما نه وویلي چې ته به د سهار په ټایم کې راځې هغه ورته بیا دا خپل غوزر او دا خبرې دا چالاکي شروع کړه نو هغه ورته وی چې صحیح خبره کوه ته شیطان نو دا اقرار وکړو چې او زه شیطان اولی ورته وی چې په کوم طرف راغلی نو د چې کله روشندان ورته وی نو هغه وی چې ته شیطان دا اقرار وکړو نو بیا ورته وی چې تا 2 ورځې زما د خوب ټیم خراب دا طریقه کار تا ولیکه نو هغه ورته وی چې ما کوشش دا کوو چې تا یو لوز کړو چې ټول شپه ز عبادت او ستا د خوب ټیم هغه داو د ماسپخین نو چې ستا په دې ټیم کې رکاوټ جوړ شوی نو ته به په خپل لوز کې دروغجن شوی خو په هغې کې زه کامیاب نشو بیا به هم تا هغه خپل عبادت د شپې جاری ساته نو دا درېمه طریقه مې ځکه اختیار کړه چې کم درېم شرط و چې تا وی په عمر کې زه غوسه نه کوم ما یې چې دی اوس غوسه وکړي او دی په دې درېم شرط کې دروغجن شي خو بیا هم تا غوسه وکړي نو ردی د وجې نه رده کنیت هغه ذوالکفل ایښودی شوی خو به هر حال علما لیکي چې دا هم د عقل نه لري خبره نه ده چې کېدی شي په اوله کې د حضرت یسوع علیه السلام خلیفه او جانشین او وروستو الله پاک دله پیغمبري ورکړه که حضرت هارون علیه السلام دا موسی علیه السلام ورور وروستو الله پاک د حضرت موسی علیه السلام دعا قبول کړه او هغه خپل پیغمبر جوړ نو حضرت ذوالکفل علیه السلام او دویم مفسرین لیکي چې د انتهایی د هر چا کفالت هغه به د اغست او تقریبا او یا انبیا داسې وو چې هغه د خپل قوم د ظلم او د جبر د وجنا تلیو او رده سره ډېر شي او د هغه ټولو کفالت وکړي د دې د وجنا ردنون ذوالکفل علیه السلام اخودی شوی بهرحال الله پاک فرمای کل من الصابر دا ټول د صبر کوونکو یعنی تعلیم دی په دې کې د دې خبرې چې د الله پاک نیک بندگان او خاص کړی شوي او چان کړی شوي بندگان په هغو باندې هم د دنیا ډېر حالات راغلي دي او ډېر ازمایش او امتحانونه پرې راغلي دي خو دې ټولو د صبر نه کار اغستی دی نو تاسو هم که د الله پاک عبادت کوونکي بندگان جوړیږئ نو تاسو به هم صبر کوئ د دنیا په حالاتو باندې و اسماعیل او یاد که حضرت اسماعیل علیہ السلام و ادریس او حضرت ادریس علیہ السلام مفسرین لیکي دا د حضرت نوح علیہ السلام پنیکونو و ذوالکفل او یاد کا حضرت ذوالکفل علیہ السلام کل من الصابرین دا ټولو د صبر کوونکونا و ادخلناهم او داخل کړو مونږ دولرا فی رحمتنا برحمت زمون کی انهم یقینا دو من الصالحین دا کامل نیکانو نو